ښه راغلاست. اوس راځو بولټ پوینټس ته. یا که چیرې تاسو غواړئ چې جملې داسې جملې ولرئ او هغه جملې خپل ټکي ولري یا شمیرې ولري چې خاص جملې تاسو غواړئ په هغه شمیرو یا په ټکو باندې راشي. نو بولټس یا بولټ پوینټس ویل کېږي چې که چیرې تاسې پر بولټس باندې کلیک وکړئ نو دا په ټکو باندې اړوي، او که چیرې دا سکنجا تور ټکي پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ دی نور آپشنونه هم لري، یعنی چاکنجا، ګول یا خالی او ارغړی. او تاسو کولی شئ چې نور هم پر کلیک پر وکړئ نیو مختلفه فونټونه، مختلفه ډیزاینونه، مختلفه سټایلونه تاسو درکې د ښکاره کوي. د ډیزاینونو هر څه چې په اصل کې ستاسو پر سمبلز هم کارولی شئ یا ستاسو پر فونټ باندې هم اړه لري. که چیرې تاسو پر بولټس باندې یعنې پر یا فونټ مطلب داسې خط چې په هغې کې مختلفه سمبلونه شته، دا فونټ د سمبل په نامه دی. دی کولی شي چې موږ ته مختلفه بولټس درکړي. دا وینئ د سمبلز په سمبلز کنې نور فونټونه داسې راځي چې تاسې کولی شئ لکه وینګ یا دا وینګ هم ډېر ښه رقم په رقم مثلا نښانونه لري. تاسو کولی شئ چې دغه نښانونه کار کوي د بولټس لپاره. نو دی به راولم دلته اوکې حالات دا نښانونه راغلي. نور خو هغه اولین یې دغه ډیزاین دی. نو تاسو کولی شئ چې مختلفه بولټس پوینټونه ورکړئ. او که چیرې د جملې په ترتیب وي چې 1 2 3 لري باید هغه رقم وي، نو بیا تاسو کولی شئ چې 1 2 3 غوره کړئ. او د 1 2 3 فرق دا دی چې په ټکي باندې یا په قوس یا بریکټ باندې یا په رومن په دا نمرو باندې، یعنی لکه دا چې تاسو وینئ آی، د آی په شکل چې دی رومنز په دا باندې یا په ای بي سی باندې کولی شئ چې په ای بي سی باندې وکړئ. مختلفه طریقې چې د ای بي سی او شورټکټ طریقه بیا هم در وښیم بیا تاسو ته. که چیرې مثلا هر وخت چې که چیرې یو څوک خبر یې چې زه جملې لرم او جملې چې خپل ترتیب لري، مثال لومړی باید دا وشي، دوهم، دریم، څلورم په دې ترتیب باندې، نو اسانه طریقه یې دا ده چې زه هر وخت مثلا 1 کم ټکی ورکړم، ټکی یا قوس ورکړئ یا ډیش ورکړئ، هغه فرق نه کوي، خو یو داسې شی ورکړئ چې څه جلا کړي. بیا سپیس ووهئ، چې سپیس ووهئ دی اتومات تاسو ته ګوره بولټ یې کوي، هغه ځای ایسته کوي بولټ یې کوي او هم ماته دا نښان راکوي چې آیا ته غواړې چې دا اتومات بولټ ته واوړې که چې هغه یو په کار دی. دا بیا نور موږ وروسته ووایو چې کنټرول یې څنګه کولی سو یا موږ تغیرات څنګه پکې راوستلی سو. دا هغه شورټکټ کیز دي چې تاسو کولی شئ چې مثلا استعمال یې کړئ. نو دی ماته وایي چې زه دا اتومات ولاړ سم که سټاپ کوم که وګورم، زه ورته وایم یا ولاړ سم. بیا تاسو دلته کولی شئ چې مثال دلته خپل یو جمله نوشته کړئ. دا جمله مثلا ختم شو. بیا چې انټر ووهئ دی 2 تاسو ته پخپله درکوي. بیا دلته یو بله جمله نوشته کړئ، بیا چې انټر ووهئ بل راځي. نو 1 2 3 حینن دغه رقم که بیا زه انټر وواهم نو معنا ختم، نور مې نه دي پکار، دا مې 2 دي. زه کولی شم داسې په الفابیټ یا په 1 2 3 پر ځای په ای بي سی باندې وکړم. مثلا ای مې نوشته کړه که په غټ ای بي سی که په کوچني، یو فارمیټ به تاسو غوره کوئ، که ټکي ورکوئ که بریکټ. زه به غټ ای بي سی ورکړم او قوس ورکړم بریکټ. چې زه سپیس ووهم اتومات دی ماته داسې ښکاره کړي چې مثلا دا مې بولټس ته واړوله. دا ستا طریقه. که چیرې کنټرول زیډ یا انډ ووایي هم دی بیرته هغه خپل بې اتومات طریقه نه اختیاروي، یعنې تاسو داسې غواړئ چې د هر اکشن چې ده وکړي هغه بیرته شاته کړي. دا به زه بیرته پاک کړم، مثلا ما په کار دی زه ای سپیس ووهم بیرته به راسم، دی اتومات هغه ته اړوي. بیا تاسو کولی شئ چې دلته مثلا هر رقم جمله نوشته کړئ، دلته راتلی شي. که انټر ووایي دی هغه رقم چې په غټ ای بي سی په غټ ای بي سی راځي، په کوچني ای بي سی په کوچني ای بي سی باندې تاسو کولی شئ. بیا 2 وارې انټر وهم دی دا ترتیب ختموي، د هغه بعد بیا ساده خط ته راځي ځان اړوي.
که چیرې تاسو غواړئ مثلا په ایرو کیز یا نښان ورکړئ یا لکه د غشي په رقم نښان ورکړئ نو بیا مختلفه نښانونه سټایلونه دي. که دوه وارې منفي ووهئ او بیا شیفت ونیسئ او دغه ووایي دا نښان به زه تاسو در وښیم چې ګریټر ساین په نامه دی. دا ګریټر ساین دی دا چې ما ځینې لرې کړي نو د بولټ پوینټ چارکونجا ته کوي. که دوه وارې منفي ووایي او سپیس ووایي دی چارکونجا ته راولي. مګر دا ګریټر ساین دی دا لیس دن ساین دی، یعنی په ریاضي کې په خبر یاست تاسو چې دا معنا درځي غټ دا معنا درځي کوچنی. که دوه وارې منفي ووایي او بیا دا ګریټر ساین یا دا چې نښان مثلا چې غټ دی در دی دا که ووایي دی بیا دا نښان درکوي. بیا تاسو ته ایرو جوړوي او ایرو په بولټ باندې استعمالیږي. بیا تاسو دلته بولټ نوشته کولی سئ دا بولټ جوړیږي. که مساوي نښان وي او بیا هغه رقم دی وي بیا دی دغه بولټ درته جوړوي. نو بیا تاسو کولی سئ چې مثلا دی په بولټ واړوئ. او بیا راځو مثلا که دوه وارې انډرسکور ووهئ او بیا دا نښان ورکړئ، دوه وارې انډرسکور ووهئ او بیا انټر ورکړئ نو بیا تاسو کولی سئ چې خطه کش کړئ. خطه بیا په دې خاطر مثلا تاسو غواړئ چې اوس نو بل دا دلته ختم شو دا کار یا سره جلا کړئ. نو د خطې هغسې خو خطې مثلا که غواړئ تاسې ډېر طریقې اساني دا ده چې ډېر خلک به بورډر مثلا ماوس د کلیک وکړي دا خطه راسي. دا ټیبل دی. د ټیبل باندې بیا موږ جلا بحث وکړو، خبرې وکړو او زده کړو. خو اوس مثلا ډېر خلک غواړي چې دا کار مې وکړي، مثلا زه غواړم د دې بعده یوه غټه خطه کش شي. نو د خطې دپاره که چیرې تاسې درې وارې هر شرط یې دا یې درې وارې بیا ووهئ. بولټس هم درې عدده لري خو دوه یې مثلا دی او بیا یو دی دا بولټ سو. او که چیرې تاسې د هغه شی درې وارې ووهئ او بیا انټر ووهئ نو دی بیا په یوه خطه کوي. دا چې منفي ډېر نرۍ ده نو په دې خاطر یې دی لږ نرۍ خطه کش کړي. او که د هغه منفي په شفت ونیسي چې انډرسکور راسي درې وارې انډرسکور ووهئ بیا دا خطه لږ پنډه کړي. که چیرې مو لږ پنډه خطه پکار او که چیرې غواړئ چې دوه وارې دا خطه کش سوي نو بیا مساوي ووایي. چې مساوي مو وواله او انټر مو ووایي بیا د هغه خطه تاسو ته دوه وارې کشېږي. نو درې وارې نو تاسو کولی شئ چې هر شی درې وارې ووایي بیا هغه جمله مثلا که مو هر شی والي هغه رقم خطه تاسو ته جوړېږي. اوس نو راځو ودا ته چې د انډنټ یاد کول څه معنا لري یا د دې څنګه کار اخیستلی سو. په اصل کې چې هر وخت تاسې ووینئ بولټ پوینټ جوړ سي اتوماتیک کمپیوټر یا د مایکروسافټ ورډ پروګرام انډنټ کې مثلا مخته یې وڅکي یو څه چې معنا دا د چوکاټ څخه لږ دننه دا خاص ټکي دي مګر پیراګراف د هغه په مساوي شروع سي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا پیراګراف هم وڅکول سي نو بیا تاسو کولی سئ چې دا انډنټ استعمال کړئ. نو انډنټ چې دی مثلا تاسو کولی سئ چې انډنټ استعمال کړئ او شا او مخ ته یې کړئ دغه خط نو داسې هم تاسو کولی سئ.